بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه ولیکئ. نن موږ تاسو په دې درس کې یو څو اصطلاحات وایو. لومړی موږ تاسو پیسټ وایو. پیسټ څه ته ویل کیږي؟ ایښودل ته. کله چې موږ تاسو یو سیز کاپی کو او یا یې کټ کو، فرضاً زموږ یو فولډر د په ډیسکټاپ کې په یو خاص موقعیت کې ایښی دی، هغې ځای څخه موږ دا کاپی کوو، نو یو بل ځای کې چې موږ ږدو هغې دپاره موږ پیسټ آپشن څخه استفاده کوو. یا زموږ ستاسو یو فایل دی په ډي ډرایو کې دی، هغې ځای نه موږ دا راکټ کوو او په ډیسکټاپ باندې پیسټ کوو. دا به موږ تاسو وایو. او بل مهم څیز چې دی هغه شارټ کټ دی، دا به هم موږ تاسو پیژنو. نو راځو لومړی موږ تاسو پیسټ وایو. ملګرو، زه راځم خپل کمپیوټر ته دس پی سي ته او په دې کې زه ډي ډرایو ته راځم. دلته زه یو فایل لرم. د مثال په ډول موږ د چمن په نوم باندې یو فایل لرو، یو تصویر لرو. دا زه خلاصوم، تاسو وګورئ. یو تصویر دلته رسم شوی دی. چمن ډاټ پی ان جی. ښه، دا به خلاصیږي، نه پوهېږم تصویر دا د خلاص شو. دا وګورئ، موږ یو ګذرحال تصویر لرو. دا تصویر زه کاپي کوم. کاپي. اوس په ډیسکټاپ باندې دا ږدمه. د هغې ځای څخه ما دا راکاپي کړه. په ډیسکټاپ باندې چې ږدم، په ډیسکټاپ باندې به ښی کلیک وکړم او ورته به ووایم پیسټ. هغه تصویر ګوره زما ډیسکټاپ ته څنګه شو راغی. بیرته زه دا څنګه کوم؟ ډیلیټ کوم. بیا راځم همدې ډرایو ته. دا ځل ښی کلیک کوم، کټ کوم. د کاپي مطلب خو دا و چې دا فایل د دې ځای څخه موږ د دې کاپي واخیستله، یعنی دلته په دې موقعیت کې هم موجود دی، خو یوه کاپي موږ چېرته ویوړله؟ ډیسکټاپ ته مو ویوړله. خو که موږ دا فایل باندې ښی کلیک وکړو او ورته ووایو کټ. د کټ مطلب څه دی؟ د کټ مطلب دا دی چې د دې ځای څخه دا فایل بالکل ختم شو. ګوره زه دلته پیسټ کوم. اصلي موقعیت ته که زه بیرته راشم، دلته تاسو اوس د چمن په نوم باندې فایل یا هغه تصویر نشئ پیدا کولی. ولې؟ ځکه چې ما کټ که دلته مې راوسته. بیرته د دې ځای نه کټ کوم چې اصلي موقعیت ته یوسم. کټ دې ځای کې بیرته څنګه کوم؟ پیسټ کوم. دا زموږ تاسې د کټ او د کاپي خبره وه، چې یعنې یو فایل موږ کټ کوو د یو ځای څخه، یا موږ کاپي کوو. کاپي مطلب دا دی چې اصلي موقعیت کې فایل پاتې کیږي، او د کټ مطلب دا دی چې اصلي موقعیت کې فایل څنګه کیږي؟ نه پاتې کیږي، بلکې هغې ځای څخه راکټ کیږي یا موف کیږي. بالکل هغې موقعیت کې نه پاتې کیږي، نوې موقعیت ته راځي. بل یو بله خبره دا ده، که چیرې زه راشم مثال په ډول مای کمپیوټر ته یا دس پی سي ته راشم، دلته زه فرضاً پروډکشن ډرایو ته راغلم. په دې ډرایو کې زه دغه د اووم کلاس دا فایل کاپي کوم. خو تاسو وګورئ، دا فایل چې دی مکمل ډېر زیات غټ دی. دا فولډر 22.1 جی بي دی. زه غواړم چې دا کاپي کوم، نو دا خو ډېر زیات وخت نیسي. نو زه داسې کوم، یو تخنیک نه استفاده کوم. دا کاپي کوم او بیا راځم ډیسکټاپ ته، دلته ورته وایم پیسټ شارټ کټ. د شارټ کټ په ډول باندې به پیسټ شي. راځئ لومړی موږ تاسې په دې باندې وغږیږو چې دا شارټ کټ څه ته ویل کیږي. ملګرو، شارټ کټ ویل کیږي لنډه طریقه باندې یو کار کول. مثلا موږ تاسې په لنډو طریقو باندې مختلف کارونه ترسره کوو، که نه وایو چې په ډېر شارټ کټ ډول باندې مې وکړه، یعنی ډېر په لنډ ډول باندې مې وکړه. نو په کمپیوټر کې هم دا یو شارټ کټ دی. موږ تاسې اصلي فولډر په بل ځای کې 22.1 جی بي و، هغه موږ تاسې راواخیسته، ډیسکټاپ کې مو پیسټ کړه، خو د یو شارټ کټ په ډول باندې. نو اصلي ډیټا په بل ځای کې ده، دلته صرف شارټ کټ دی. ګورئ، تاسو سکرین ته متوجه شئ. زه چې په دې شارټ کټ باندې ډبل کلیک وکړم، حقیقت کې ماته هماغه ګوره دس پی سي پروډکشن یا ډي ډرایو، همدارنګه اووم کلاس هغه فولډر یې ماته څنګه کړه؟ خلاص یې کړه. دا شارټ کټ دی. اکثره پروګرامونه هم شارټ کټونه لري. تاسو وګورئ، که چیرې موږ په ډیسکټاپ باندې د یو خاص پروګرام شارټ کټ جوړول غواړو، نو موږ تاسې دا د سټارټ مینو ته راځو. زه غواړم چې د ګوګل کروم یو شارټ کټ خپل ډیسکټاپ ته راولم. نو ګوګل کروم باندې ښی کلیک کوم.
کله چې مې ښي کلیک وکړو بیا راځم مور ته او بیا راځم اوپن فایل لوکیشن دې باندې کلیک کوم. په دې ساحه کې ملګرو تاسو وګورئ د دلته ګوګل کروم موجود دی. په دې باندې ښي کلیک کوم او ورته وایم سینډ ډیسکټاپ کریټ شارټکټ. ډیسکټاپ ته د یو شارټکټ څنګه کا ولېږم. دلته وګوره ډیسکټاپ ته یو شارټکټ راولېږه. داسې یو ایرو یا داسې یو ویکټور غوندې په دې باندې رسم دی. دا ویکټور چې تاسو په خپل ډیسکټاپ کې په هر ځای کې ولیده، په هر آیکن باندې مو ولیده، د دې مطلب دا دی چې دا شارټکټ دی. وګوره دغه O7 کلاس یې لیکلی، دا هم یو شارټکټ دی او دا هم یو شارټکټ دی. اوس که زه په دې ګوګل کروم باندې په دې شارټکټ باندې ډبل کلیک کوم، ماته ګوګل کروم فایل خلاصوي یا ګوګل کروم سافټویر ماته خلاصوي. خو یوه خبره باید تاسو بله هم په یاد باندې ولرئ. دا وګوره ماته ګوګل کروم سافټویر خلاص کړه. یوه خبره باید تاسو یاد ولرئ چې شارټکټ که چیرې اوس زه دا ګوګل دا شارټکټ ډیلیټ کړم که نه، په دې باندې ښي کلیک وکړم او ډیلیټ یس، نو زموږ ستاسې اصلي کوم فایل چې دی هغه نه متضرر کیږي. یعنی اصلي د ګوګل کروم کوم فایل چې دی هغه متضرر نشو، بلکې صرف موږ شارټکټ د منځه ویوړو. او که چیرې موږ اصلي فایل ډیلیټ کړو، شارټکټ دلته زموږ په ډیسکټاپ موجود وي او موږ په دې باندې ډبل کلیک کوو، نو شارټکټ هیڅ معنا نه لري. اصلي فایل ډیر زیات ضروری دی. اصلي فایل باید موجود وي تر څو شارټکټ څخه موږ ګټه واخلو. که اصلي فایل نه وي موجود، شارټکټ بې فایدې دی. او که چیرې موږ شارټکټ ډیلیټ کړو، اصلي فایل ته هیڅ ضرر نه رسیږي. دا ځینې اصولي څیزونه دي باید موږ تاسې زده کړو. نو دا ډېر زیات مهمه خبره ده په شارټکټ کې. بل تاسو کولی شئ د هر پروګرام یو شارټکټ جوړ کړئ. مثلا زه غواړم د مایکروسافټ ایج یو شارټکټ خپل ډیسکټاپ ته راولم، نو په دې باندې ښي کلیک کوم، هماغه طریقه د مور ته راځم او بیا ورته وایم اوپن فایل لوکیشن. موقعیت ماته خلاص کا، فایل لوکیشن یې ماته خلاص کا. دلته وګوره مایکروسافټ ایج دی، په دې باندې ښي کلیک کوم، ورته وایم سینډ ټو ډیسکټاپ کریټ شارټکټ. ډیسکټاپ ته به د دې یو شارټکټ څنګه شي ولاړ به شي. داسې موږ شارټکټونه جوړولی شو. اوس که زه دا دواړه شارټکټونه ډیلیټ کړم، فرضاً مایکروسافټ ایج شارټکټ او همدارنګه سیوت کلاس شارټکټ، دا دواړه زه ډیلیټ کړم، ښي کلیک ورباندې وکړم، دواړه مې انتخاب کړل، ډیلیټ ریسایکل بن ته ولاړل. نو دلته په حقیقت کې زموږ هغه اصلي 7th کلاس فولډر چې هغه هیڅ ضرر نه ویني او په همدې شکل باندې زموږ ستاسې مایکروسافټ ایج هیڅ ضرر نه ویني. سمه ده؟ دا د شارټکټ هغه کنسپټ دی او مفهوم دی چې موږ تاسې باید په دې باندې پوه شو. نو امید دی چې تاسو به د درس څخه ډېر څه زده کړي وي.